د خامو چرس سره څنګه کولی شو شپږ کې 15 ځله سیکس وکړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وفرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګومړي نشان ووهئ. مننه. له خامو چرس سره څنګه کولی شو شپږ کې 15 ځله سیکس وکړو. هغه خلک چې ډېر غواړي چې سیکس یا کوروالی وکړي، او هغه خلک چې ډېر کوم نوي خلک چې چرس یا هم بله نشه یې نه وي کړي، نو کولی شي د خامو چرسو سره تاسو 15 ځله سیکس وکړئ. که څه هم دغه نسخه تاسو ته دومره تاوان هم نه رسوي، خو اکثر خلکو ذهنونو کې به دا راځي چې کېدای شي دا موږ ته غلطه لار ښیي. که تاسو غواړئ چېرته د دې ګولیانو، پیچکاریو او هم داسې نورو مضرو شیانو څخه ګټه واخلي، هغه کیمیاوي مواد چې تاسو په خپل بدن استعمالوئ، د هغه څخه تر ټولو بهتره طریقه دغه ده چې کولی شئ تاسو د چرس څخه استفاده وکړئ. تاسو کولی شئ چې لږه اندازه د ګوت په اندازه چې څومره تاسو یو سګرټ کې اچوئ یا سګرټي کې اچوئ، نو خام چرس به واخلئ او دا به شودو کې واچوئ. میده میده به یې کړئ، داسې به یې میده کړئ او بیا به یې په شودو کې واچوئ. یعنې تر ډېرې اندازې باید ونه اچوئ، ځکه که ډېره اندازه چرس په شودو کې واچول شي او هغه وخوټ کېږي، نو کېدای شي تاسو باندې غلط یا ډېر زیات تاثیر ولري. نو تاسو کولی شئ کم اندازه چرس په شودو کې واچوئ او هغه په ګرم کړئ. چې کله مو ګرم کړو تاسو کولی شئ دغه په نهارې وخورئ. بیا له هغه تاسو که چېرته ډوډۍ هم خوړلې وي بیا هم کولی شئ تاسو وخورئ. خو تر هغه چې د نهارې او د مړۍ ګېډې بیا ډېر غټ فرق لري. په مړه ګېډه باندې کم تاثیر کوي او په نهارې باندې بیا ډېر زیات تاثیر کوي. تاسو کولی شئ چې دغه طریقې څخه ډېر په اسانۍ ګټه واخلئ او په شپه کې 15 ځله یا شپږ ځلې سیکس کوروالی وکړئ. دا د هغو خلکو لپاره دا ویډیو ما جوړه کړې ده چې هغه خلک چې ډېرې پیچکاریا یا هم نور تیزابي مواد استعمالوي یا کیمیاوي مواد استعمالوي یا تابلیت یا نورې داسې سپریګانې استعمالوي، کولی شي د دغه څخه ګټه واخلي. دا تر ټولو بهتره طریقه ده او تاسو کولی شئ چې دې څخه تاسو بدن ته هم دومره تاوان نه رسوي. نو زه خو اول وایم چې تاسو له دغه کارونو څخه ډډه وکړئ. هغه کارونه چې تاسو ته ما مخکې وي تاسو کولی شئ له هغه څخه ګټه واخلئ. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.